تاسو وګورئ ابو جهل الله مشری ور کړی و او دې ور کړی و دا رنګ عربو کې الله رب العالمین پیدا کړی و خو چې کله د محمد رسول الله سره حسد شروع کو کینی شروع کړل الله رب العالمین څومره ذلیل کړی هغه فرعون چې الله ول بچي ور کړی و خدمت ور کړی خو لیکن د موسی علیه السلام سره حسد وکړو تکبر وکړو الله رب العالمین د خاور سره چې هغه به خاور کړو نه چې هغه به تبنم نه یادي دا رنګ هغه مرض او هغه ګناه چې اوله په دې دنیا کې شوی دا غره هغه حسد دی اسمان کې اول حسد شوی او دا رنګ لاندې په دې دنیا کې اولنې حسد هغه به شوی دی تاسو وګورئ په دې ځمکه کې کله آدم علیه السلام پیدا شو دا هغه د دوه زامن پیدا شو قابیل او حابیل قانون دا په دې ځمکه باندې نور څوک آباد نه آدم علیه السلام په شل کال کې الله رب العالمین تولیق بچی چې هغه پیدا کړی او دا تولیق بچی دي چې دا په جوړه په خېټه کې پیدا کېدل یو کال کې یو الک او یو جنې دا سلسله د آدم علیه السلام د قرنګ جاری و او تولیق بچی دا په شل کال کې پیدا شو قانون دا په دنیا کې نور خلق نو یو خېټه کې به کوم الک او جنې پیدا شول نه د دې بني به راخصه د الک او جنې به الک کې نکاح کول او دا قرنګا الک سره د جنې سره نکاح کول نو په دغه طریقه باندې دا سلسله روانه و تر ابراهیم علیه السلام پورې کله چې ابراهیم علیه السلام راغی او نبی شو نو الله عزوجل حکم وکړو چې د خور او د ورور سره چې هغه به نکاح حرام ده دا به چې هغه به څوک نه کوي ویری قابیل سره چې کومه جنې په خېټه کې پیدا شوله دا د رنگ ډیره خسته و او د حابیل سره چې پیدا شونه دا بدرنګ و آدم علیه السلام قابیل ته ویل چې قابیله دا خور د حابیل ته ورته او حابیل به دا خور تعالی درکې او د یو بل سره نکاح وکړي نو دا قرنګ قابیل په دا په حسد کې راغی چې زه به وسره لګیږم دا هغه د بدرنګ خور بزکوم او زه به د خپل خور چې هغه به هغه لور کوم ندی حتی لکن او حسد ورسېدو چې دا قابل لاول کې دا حابیل ته ویلا چې لا اقتلنک ای ور زرا لګیږم تا وجنما سامر چې هغه به تیار یم دا په څو وجه باندې دا په دی وجه باندې چې د سره حسد وکاو کینی وکړه دا څنګه بغض وکاو نو دا راول کې دا ورور د مت چې هغه به تیار شول نو ابراهیم دا آدم علیه السلام الله فیصله دا بدې څه وکي قرباني راواخلې چې چا قرباني الله قبول کړه دا په حق دی او چې چا قرباني الله قبول نه کړه هغه په نه حق دی وی حابیل راول کېدو یو خسته ګډي راواخلو هغه الله ته وړاندې کړل وی حابیل قابل راول کېدو څلک باندې غنم راواخستل او دا څنګه هغه الله ته وړاندې کړل وې دې کې دا ور راغی هغه وخت کې قانون دا چې چا قرباني به قبول شونه هغه څه به ور راغی بر اسمان ته به اوچته کړل وې دې کې ور راغی او د حابیل د قرباني قبول کړل او بر ځان سره وخی جوړه او ارچه د قابل ونه هغه ته اسم ونه ویلا وې دې کې دا قابل کې صفه حسد کې راغی او دا ورور چې هغه به من کړل نو اولنې هغه ګناه چې هغه په دې ځمکه کې پیدا شوله نو هغه د قابل هغه به وکړل او منشأ څه او سبب یې څه هغه د حسد او چې د ګناه د حسد نه چې هغه به پیدا شوله کله په دې دنیا کې چې دا ګناه نه پیژندله چې دا قتل نه پیژندو چې دې نه کول چې یو کس راولېږي او هغه دې ورور مړ کی ولیکن دغه قابل لا ورګېدو د حسد د وجنې د دقه ګناه ایجاد وکړلو او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دنیا کې تر قیامت پورې د چا وینې تویږي بی ګناه مسلمان وجه کېږي نو د هغه ګناه په دغه قابل باندې چې هغه به الله مؤمنان په دې عالم کې چې اولنۍ ګناه پیدا شوې ده او اولنۍ نافرمانی پیدا شوې ده هغه دغه حسد دی مؤمنانو غرض مدار چې الله عزوجل د انسان ایمان خرابوي او دغه رنګ عقیده خرابوي او نیک اعمالو ته ضربه رسیږي او د جنت نه محروميږي مؤمنانو هغه دغه حسد دی راولږي او دغه حسد نه چې هغه به ځان وساتي دې د وجنه د خیر خواهی ماده په ځان کې پیدا کړي بس د دې څه جوړ شي چې مسلمان ته د ورور په نظر باندې ګوره